سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، همیشه زه تاسو ته وایم تاسو خپلې پوښتنې ته په یوټیوب چینل باندې وکړئ، ځکه دا به زما دپاره یو ځای او ما دپاره به اساني تر څو زه ستاسو پوښتنې په وخت راوالم او تاسو له په وخت جواب درکړم. دلته په یوټیوب چینل باندې 3-4 ملګرو دا یوه پوښتنه کړې ده، نو ځکه ما غوښتل چې زه دې په اړه باندې ویډیو جوړه کړم. هغه پوښتنه دا ده چې دوی وایي موږ سره په ویفي کارت کې پیسې او هر کله چې موږ مغازې ته لاړ شو څه اخیستلو دپاره لاړ شو نو زموږ کارت کار نه کوي. ملګرو، هغه دوه وجې کیدای شي، یا تاسو دغه کارت کوډ غلط وهئ او یا دغه کارت بلاک شوی دی. هر کله چې تاسو 2-3 ځلې دغه کوډ غلط وایئ نو ستاسو کارت اتوماتیک شکل باندې دغه کارت بلاک کیږي. نو دې بیا حل لاره صرف او صرف دا ده چې تاسو نوي کارت لپاره دومان وکړئ او بل کارت واخلئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل کوډ سره احتیاط کوئ، صحیح کوډ وهئ. هر کله چې تاسو غلط کوډ وایئ 2-3 ځلې نو ستاسو کارت بلاک شي. اوس که چیرې ستاسو کارت بلاک شوی او کار نه کوي نو دې لپاره ښه خبره دا ده، حل دا دی چې تاسو وفي ته ایمیل وکړئ یا زنګ ووهئ او هغو سره رندیو ووالئ. رندیو اخیستلو لپاره تاسو زنګ هم وهلی شئ او تاسو ایمیل هم کولی شئ. دغه ایمیل ما په خپل فیسبوک باندې خپل دلته په یوټیوب چینل باندې تاسو سره مخکې هم شریک کړی دی او نمبر مې هم شریک کړی دی. نو تاسو زما د فیسبوک صفحې نه دلته یا یوټیوب نه تاسو دغه ایمیل او یا دغه ټلیفون نمبر اخیستلی شئ تر څو تاسو وفي ته زنګ ووایئ. وفي سره به تاسو رندیو واخلئ او وفي ته هلته چې کله ورشئ نو تاسو ته به هغو نوی کارت درکړي. ما ځای په ځای به تاسو ته نوی کارت درکړي او ستاسو دغه کارت زوړ کارت چې کوم دی به تاسو نه والي. دغه پیسې چې کوم دي دغه ستاسو په اکاونټ کې پرتې دي، دا دې پورې اړه نه لري که چېرې ستاسو کارت نوی شي ستاسو پیسې هم لاړلې. نه، ستاسو پیسې ستاسو په نوم باندې ستاسو په اکاونټ کې پرتې وي، هغو ته نه کمیږي نه زیاتېږي. هغه پیسې به ستاسو څومره چې ستاسو په زوړ کارت کې وي هغه ټولې پیسې به ستاسو په نوي کارت کې او نوي کارت سره به تاسو نوی کوډ درکړي. نوی کوډ چې کله درکړو نو بیا تاسو مغازې ته تللی شئ، بیا ته استفاده کولی شئ. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل کوډ صحیح ووایئ، ځکه چې دا تاسو 3 ځلې غلط ووایئ نو ستاسو کارت چې کوم دی وفي کارت هغه په اتوماتیک شکل باندې هغه بلاک کیږي او هر کله چې بلاک شو نو هغې کې هر څومره روپۍ هغه بیا کار نه کوي. نو که بلاک کېدو نو دغه یې رای حل دی چې تاسو نوي کارت لپاره په وفي کې دومان وکړئ. صحیح دی؟ نو مننه ملګرو، تاسو که هر څنګه پوښتنه لرئ تاسو خپله پوښتنه ته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د هرې پوښتنې د ویډیو په شکل کې جواب درکوم. مننه ملګرو، د بلې ویډیو باندې په الله سپارم. په مخه